سلیمان ابن یسار د یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی. سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی، ډېر خشته دی. زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي. یو جنۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلی او خشته جنۍ بله نشته. او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جنۍ سره ګیر شو، بس مجبور شو. یو ځای کې ناست و، د جنۍ پرې راغلو، د جنۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و، ځان یې ورته خشته کړی. او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګناه وکړه. سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي، ما ته وګوره، څنګه خشته یم، څنګه ښکلی یم، نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم. نه دا چېرته کېږي، دا نه کېږي. او ما پسې خو خلک منتونه کوي، ما له خلک د دنیا پیسې را کوي، ما له خلک د دنیا دولتونه را کوي، تا نه زه خپله مطالبه کوم. او ته هم دقه ټکې وایي، معاذ الله، د خدای په نوم ما بچ کا، الله د نوم سره امن غواړم، لوی الله به مې تا نه بچ کوي. دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی. داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه، په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان کا، او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه. ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې ته دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي. نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. دو معنی علما کوي، دا خو زما د مالک سره خیانت دی جي. ستا مالک زه غلام یم، په کور کې دیره کړی، نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم؟ تا ته لاس اچول خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی. خو بله معنا وه، داسې تعبیري معنا ده. قال انه ربي احسن مثواي، هغه ذات چې د ښکلی شکل یې راکړي، هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستم، د کوی نه یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم. دا خشته مزیدار وجود چې دا دنیا راته پسخېږي، هغه ذات سره خیانت وکړم، ظلم وکړم. انه لا یفلح الظالمون، ظالمان خو چاته نه کامیابېږي. وی پرېږدم دی نه، دروازه جننده ده، لازمن به دا ګناه ما سره کې، لازمن. نو موږ خلک خو به بانه جوړو چې روز څوک بیا توبه به وس وکړو. لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي؟ خپل وس کوي. ته وس کوه، باقي مدد د الله دی. خپل وس کوي، دروازې ته روان شو. چې دروازه کولو کې چرته ځې، چابیانې ما سره دي، تللی نشې. خو چې یوسف علیه السلام قدم واخیست، رب العالمین جرنده کوله وکړه، دروازه کوله شوه. او سړي خو رانه لاړ، داسې چلو شو، ورغرې وال ده ته بله دروازه کوله شوه، بله پروتوکول ورته میلو شو. لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه، نو دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ، چې بادشاه ته دا تکلیف نه چې دروازه کولاو. دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي، هغه چپړاسي راشي، هغه دروازه ورته کولاو کي. رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویسته، یو دروازه کولاو، بله 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 بله. او دې غر والے چې داسې چلو شو، دې کلک د لمن نه ونیوه. یوسف علیه السلام په هغې کې زور ولګو، لمن وشلېده. او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار ووتله. بار عزیز مصر زلیخې خاون ولاړ دی، دنیا خلک راغلی، دنیا خلک، څوک چا سره دستخطی کوي، او څوک سفارش دی، او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي، ښځې هم دي او سړي هم دي. او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې دی. بس د عزیز مصر سره وزیران مشیران دي، دا څه وشو؟ شرمونه او شرمېدم، حیا لاړه، زما ښځه په دې ډک مجلس کې دنیا ته رسوا شوه، د هلک نه لمن راکاږي، ته څه وشو؟ نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه، دا لوی خلک هوښیارانه مي. او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. یوسف لاس راواچو، الزام یې په هغه ولګاو، ما ته لاس راچولی دی یوسف، چې زه ورپسې شم وتښتېد رانه، ما دې ځان خلاص کړه چې نه رانیوه مې وتښتېد، لمن نه مې لمنه وشلېدله، داسې راچولی دی.
او بیا خاوند ته سوی اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې اچوې یا به مضبوط عذاب ورکوې زموږ دا مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړ الا ان یسجن او عذاب الیم جیل یې ور مخکې کړ په عذاب یې نه شو پیرزو جیل کې واچوه ها یوسفه زما آیات لیدلي وو زما کور کې اوسېږي زما نوکرې زما ښځې ته د لاسه چولې دی او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس را چولې دی ما نه مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه دې خلاص شم اوس دا چته مني عقل ښه دروازه چې بنده شوه رالې څنګه هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مرسته هم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده ښه بیبي پاکه دروازې ده دا کوم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډوي دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک ګوره مدد کوي یو مدد یې دا وکړه چې ګناه نه بچ کړو دویم مدد یې څه وکړو دروازې ورته کله وکړې دریم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارشي کې حکمتي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا زلیخې بیا مطالبه کوله بیا به کوله بیا به کوله ګیره و بلاس به ورچو ګناه کې به مبتلا کېده اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف وایي دې لاس راواچو ده لاس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کمیس ته یوسف وګوره چې مخکې نه شلیدلی دی که رستو که کمیس مخکې شلیدلی نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی د لاس واچوه هغې ته ځان خلاصوه کمیس یې د مخکې نه شلیده او ان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين او که کمیس د شا نه شلیدلی نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه ده هغه رښتونې دی نو که دا خبره بل چا کړې وې نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د پایو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي د گویا یې خلکو منله وی وګوره د کمیس ته یوسف وګوره چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکت لاندې شاته نه شلیدلی الله مدد وکړه کوي نه کوایو عزیز مصر پوه شو زلیخه زیړه شوه رنګ یې زیړ شو او عزیز مصر پوه شو ما ورته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کاڼه کېده دا خبره چاته ونه کړي چې زلیخې لاس را چولې دي دا خبره دلته ختمه کا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين زلیخې د خدای نه بخښنه وغواړه غلطي ستا ده نو زه وایم چې زیزي مصر ډېر بې غیرته و دله و دله بې غیرته و دغه وخت کې بخښنه وغواړه ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې د اوږې ښځې ته وایي بخښنه وغواړه خدای نه بخښنه وغواړه راګېره که واخه مضبوطه لګاو کا پښتو معامله وسره وکا ودلی دا ماشوم غوی مکړه واستغفري لذنبك بخنه غواړه د خدای نه انك كنت من الخاطئين فخذ کمزور سړی به خوند کمزور شی بیکارو شی کمزور بیکارو الله دې مسلمان وساتي داسې به حیا نه رب العالمین مسلمان وساتي انك كنت من الخاطئين ونستغفر ماشوم په ذریعہ الله صفا خو خیر زلی بیا د څه چلو کو بیا جیل ته ولې خبره خوره شوه بس جیل ته ولېږه فلبث في السجن بضع سنين
جیل کې پات او الله بیا خو قصه وګړه ټوله قصه درته نه کوم او الله تعالی جیل لګلو کې حکمت دا چې الله بیا بادشاہي ولا ورکړي الله بادشاہ خبره مې دې پوری کوله خواهش و قربانه الله به مدد کوي خواهش و قربان کې الله به مدد کوي په هندستان کې اوسړې تیر شي هغه ته خلکو مشکی بابا وي داغه د وجود نه وداسې خوشبو تل لکه د مشکو کای تاسو کو ودا تا ته ولې دا خو مشکی بابا وي تا نه خدا ته خوشبو کوم نه پیدا کې ته نه خدا سي خوشبو چې بادشاہ نه زیاته خوشبو در روانه ده ودا ریشي پیته مې خرڅولې دلارو کې دا پردوغه خونو دا ریشي پیته چې وي دا مې خرڅولې یو خزه ولاړه وا او هغه سر نوکر وا نو نوکر رااله وي چې د دروازې تر دن نشه زمانه قدر نه سودا کوي اکثر وی پک غریبانان دروازې ته دن نشي بعضې زنانه کور کې داري لني چې وردن نشم دروازې ته بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه او وی زه ډېر زیات خشته وم چې هلک وم ډېر زیات خشته وم ډېر ښکلی وم چې دروازه جرنده کړه وی ما ته وی چې ما سره به دا ګناه کوې وی ما ورته چې زه ګناه ولې څه چل دی ګناه ولې وکړم الله ولې خفه کړم رب خفه کړم وی پرېږدم دی چېته ګناه به خامخا کې او که ګناه نه کې جنګ د سره په پته چاړه دی مو او چغې وام چې ما پسې لاس راواچم شرموم دی مشکي بابا وایي چې ځواني مې وه خدای پاک اوس ګوره د خواهش قربانول دی ته وایي ما وایي چې خان و مال او دسمات یې راغلی ټیک ده چې به نه پرېږدي دا ګناه را باندې کې وکړه خو غوسه او دسمات ډېر راغلی دی نو وایي هغه ټیک ده خیر دی او دسمات کا لامبې هم لامبه خو نن پرېښودل نشته دا ګناه به راسره کې په دې لاره تېرېږي زه دې وینم زما خوښې چې غسلخانې ته ننوتم لوی اودسمات مې وکړه لوی اودسمات مې راواخیست په د لاسونو په دا مخ مې ومږه دې ته خواهش قربانول وایي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به رسول الله مبارک دقه وایي خواهش به د دین تابع کې د اسلام به تابع کې مذهب به د خواهش نه تابع کې اسلام به د خواهش نه تابع کې ځان مې هر څه ومږلو چې راووتم چې دې ښځې وکتل وایي دا څه شی دی څښه خدای دې پیغو باسه ټول میدان دې ولړه ځان دې په غلو هله دروازه کولا وخه چې زیر دی کې اوس څه مصیبت دی دروازه یې راته کولا وکړه لړم خوا کې غسلخانې ته ننوتم هلته مې ولمبل جامې مې لرې کړې او مې لمبل چې مې ولمبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده څه پورې روانه او نن څه چل کړی دی خواهش پسې روان مشکي بابا ته جوړ شو مشکي بابا یو تابعي چې ته عیسائی بادشاہ په جنگ کې ګیر کړو چې ګیر یې کړو بادشاه وی چې د دې الګ د لاسه خو موږ برباد یو بلا فوج یې زموږ برباد کړی موقع په مقنن زموږ ته راغی د سره وسه چل کو مشیران ورته وی دا مړ نه کې وی ولې وی دا پس چل عیسائی کو دا خو ډېر قابل دی دی به د خپل فوج کمانډر جوړو پام کوه دا مړ نه کې دنه د تجربې نه به موږ فایده اخلو هغه ویل دا خبره خو ټیک ورته وی داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کېږم چې زه مسلمان د مسلمان فوج جرنیل یم تا ګرفتار کړم څه چې کې وکړه خو عیسائی کېږم نه یاره ورته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې مته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به دې کړم دا به وکړم تابعي ورته وی داسې نه کېږي بادشاہ پریشان دی چې اوس مړې کم که څه چل وسله وکړم د دې بادشاہ لور ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشان وایي دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران مې ما وجه ډېر قابل دی تجربې نه به موږ فایده واخلو زه مسلمانو هم نه مسلمانېږي بابا دا خو په 15 منټو کې درته مسلمان دا عیسائی کوم ما ته پرېږده اوس یې د عیسائی کوم بچې تی څنګه عیسائی کې مال چل دی د خمالدار یو کمرې ته دننه کړ او دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې کړ داسې ځان خشتن او هم خشته ډولې یې کړ او روټۍ وله یې وړله دا صحابي دا تابعي ورته برم نه ګوري برم څلوېښت ورځې دې جینۍ پې محنت وکړ څلوېښت ورځې کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه څه چې دا لک به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتلی څلوېښت ورځې پس هغه جینۍ ورته وایي انسان یې که درنده حیوان یې زه خو چې په لاره ځم دنیا ماله تباه شو ته راوځي زما خو د بادشاهانو
بچی چې دی نو ما پسې لیونی شو د ما په عشق پسې تا ته مې ځان څونه ډولې کو زر پسې راځم تاکې ته انسان یې که څه شی او دی انسان یې بیمار یې که روغ یې روغ یې بیا ولې الله نه یریږم که نن مې دا خپل خواهش تا پسې ولګاو الله به څه وایي دا وجود ماله خدای دې نه راکړی دا الله دشمنی کې استعمال دا سترګې دې لري چې الله دشمنی کې استعمال کړه دا اندام دې لري چې د خدای دشمنی پې وکړه د خدای ګناه خو د خدای دشمنی ده دا لاس پې دې لري چې زه پې الله سره دشمني وکړم جنۍ باندې اثر وشو وی ستاسو دین دی اسلام دا دین الله ماخ ته دین خایا الله پاک هغه د عیسائی بادشاه لور مسلمان اوس زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غږ به نه کې او په یو شرط چې زه به ستا سره څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریق به خپله واده وکړو خپل ژوند به تېر کړو دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال ګوره رسول الله مبارک فرمایي دې خوا وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه دی اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام صادر نه بهر دی دغه انسان چې جایزه نکاح وکړي د یو ښځې سره بیا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کم هلک نوړی روټۍ راواغېسته او ښځې له په خوله کې کېښود الله په دې هم دې خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کنه جایزه ولې استعمال ہے څه طریقه جوړه کړه هغه تابعی د جیل نه وستا هغه جنې مر سره لاړه جنې مسلمان او هغه تابعی سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ورواچو موږ نن خواهش خدای کړی دی خفه کېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له صادرونه رالل هغه تقسیمون په صحابهو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم معشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نه وی دا سترګې مې در نیستې وی زه بابا ته دې ووایه څادر مې خوښ دی کور ته راله بابا ته وی علي صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښوده مخ پوته نیغ نیغ کتل وی ما خو ورته غوسه وکړه وی خیر دی بچې دا د خاوند دی هغه پوه شو چې دې بل مقصد له لېږلی و هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقعه هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناکه و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې او دې بانډیسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې نو عمر صاحب په ممبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهئ او که چا هم ښځه ووهله نو دا چل به ورسره کوو نو بانډیسیانو وال ټکول ختم شو نو چې وال ټکول نه کوې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری دې ته باسې هغه بشریانه وال ټکول پکې نشته ګورې ښه ته خو مړه سې سودم ته شین دی پوه شوې په خبره جنت کې به خدای درکوي ځه او جنت کې وال ټکول هم نشته ځه نو هغه وال ټکول خو ښه خبره نه ده مولانا بی جگر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکونې خبرې کولې وې دوه کسانو دوستان یو بل سره لګیو ګپ شپ یې لګاو نو یو وایي ما نه خواړو ښځه یارېږي نه بل وایي زه خو چې کور ته نه وځم بس رپېږي وایي دا څه چل دی وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی وایي څنګه وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وایي چې څنګه ورننوتمه کوتک مې راواغېسته او پیشو مې واله نه کله مې ورته یو ځای وکړله پیشو ټوپونه جوړ کړل یو خوا کله بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده بس ښځه اقه یارېدلې ده سړی غوسه ناک بس چې زه کور ته نه وځم سر یې ښکته کړي دقه په لومبۍ شپه مې یارولې ده دې د نر بچې م داړه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه موږ به هم دا لوبه وکړو دا ډرامه به موږ هم وکړو پیشو یې کوټه کې ګیره کړه خو چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو له یې دوه درې غوزار وکړه ښځو دی په ارام کښېنه هغه د پیشو د والو ورځې تېرې شوي دي ښه موږ پېژندلې موږ د وخت پېژندلې چې ته څه شې ښځو سره ډېر ازادي هم ښه نه ده ډېر ازادي او ښځو وال ټکول
او ظلم هم ښځو سره نه لري په کار باندې سړي د خپلو ښځو سره ظلم ډېر زیات کوي. نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهې، نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل. یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی، ښځې پې اواز اوچت کړی و، جواب یې ورکړی. بانډیسي راغی ورېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې موږ به هسې درز دروز کوو، وال ټکول کول، نو ښځې یارېدې غږ بیا نه کوو چې مو پرېښي دي، راشه اوس ښځې جوابونه راکړي، چغې را باندې وباسي. چې راغی عمر صاحب ته دروازه وویله، او اتفاق ده چې دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی. چې دروازې وویله حضرت عمر صاحب وله راووته، وایي برګري سال دی، وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. وی څنګه حل شوه؟ راته دې ونه ویل حل شوه. نو ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکوي، وایي ستال مې کور کې ولیده، وایي چې ته ګزاره کوې موږ بیا سر کې کړه. عمر صاحب ورته وایي ګوره، وایي دا ښځه تا له 5 ډیوټۍ کوي، یو ځله پخلی کوي، که دی دله نه کولي هوټل نه دې تیاره راوړئ، څونه خرچه به دې راکړي، یا نوکر دې نه وي خانسامه څونه پیسې به دې ورکولې، جامې دله اینځي، کټونه دله اینځي، صفاکۍ یې دله، که دی دله نه کولې او دوبي له دې وړئ یا نوکر دې نه وي څونه تنخوا به دې ورکولې. درېیم دی دله صفاکۍ جارو کوي، که دی دله نه کولې او ځان له یو چپړاسي نیولې څونه تنخوا به دې ورکولې. څلورم د کور حفاظت ته کوي، یو ښځه چې کور کې غل نه راځي، که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیو څونه تنخوا به دې ورکول. او پنځم د ګناه نه پې بچې. نو چې کومه ښځه دا 5 ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي، کوي بس بهر کیف. چا ورته ووې عمر صاحب ته، وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی، نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي له دی، د علي صاحب لور نه. او ورته څه وایي؟ وایي ام سلیط یو ښځه ده، وایي ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکړو. ام سلیط په مدینه منوره کې یو ښځه وه، سلیط نه دی سلیط، د هغې له مناسب دی چې موږ ورکړو. ولې؟ وایي په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو، وایي دا ام سلیط و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې. نو خپله محبوبه به وروستو کم، د الله محبوبه به مخکې کم، څادر به هغې له ور خواهش قربان کا. الله څه جوړي؟ هغه عمر نه خدای څه جوړ کړل؟ امیر المؤمنین، د رسول الله مبارک، د دنیا وزیر، د آخرت وزیر. زلزله په مدینه کې راله، زلزله خپې اوچته کړه او ځمکې له یې راوبروله. وی عمر، د عمر عدل ختم شوی دی، ځمکه چې جلقېږي. عمر خوشته، عدل خوشته، او ته ځمکه جلقېږي. فورا زلزله بنده شو او د مدینې یو غر نه اور راووت، اور را روان دی په مدینه. چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی، وی تمیم الداري راشه، چابک یې ورکړه، ورشه دا اور وشړه. ما یاد کړه چې عمر را لېږلی اور څه اسپه ده چې شړی یې، اور خره ده چې شړی یې. تمیم الداري 2 رکعته نفل وکړل، چابک یې لاس کې واخیست، اور پسې شو. وی ای اور عمر را لېږلی، شابه کمې سوړې نه راوتې هلته ځه، اور مخکې دی، تمیم الداري ورپسې دی، په هغه غار یې وردننه که واپس دی. او دریای نیل براخته په کال کې یو ځل، دریای نیل د مصر دریاب، دا قانونو کال کې به یو ځل اوچتېده او کلي به یې غرقه او مصر به یې غرقه. د هغوی یو رواج ده چې یو خشته جینۍ به یې وکته، چې مصر کې به د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نه وه، پیغله، هغه به یې ناوې کړه، کالي به یې واچول، به یې دریاب ته ورغورځوله، دریاب به کېناست. د هغوی یو جاهلیت رواج و. یو به مړه کړو، یو به ختمه کړو، خو نور خو به بچ شي که نه. کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او گورنر ابو عبیده بن الجراح دی د هغه زمانې. هغه ته چا وویل چې ګورې دا دریاب راخیږي کال کې یو ځل، او که دا جینۍ موږ نه ورچو نو مصر غونډ وړي. اوس به څه کوې؟ هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه، وایي دلته خو دا یو رسم و رواج دی، دریاب راخیږي. عمر صاحب یو 2 چټ ګوتې خط ور ولېږه ابو عبیده ته یې ویې رضی الله عنه ته، وایي که دریاب راوخه چې جینۍ ور وانه چوې، دا چټ به ور غورځوې، دی بیا راوخیږي. دریاب را غورځانګي. وای خلک رالل چې ای گورنر صاحب مهرباني وکړه، یو جینۍ به وروغورځو، مصر به بچ شي، او که نه ورغورځی ټوله دنیا غرقېږي. هغه وایي جینۍ غورځول ګناه ده. او ما ته حضرت عمر خط رالیږلی دی، ورغورځو. خط کې ورته څه لیکلي دي؟ ای دریای نیل، که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې څه در خوښه یې کوه، جینۍ نه در غورځو، څوک غرقول کې او کار څه کوې.
او کته د الله په حکم چلےږي د الله د رسول خلیفه دا چټ مې درو غردو فټافټ کته شي چې تر قیامت پورې دی بیا چتو نه وي خطر واغشت او دریاب ته ورلړه کو دریای نیل چې هغه ویخله تلې دی بیا چې ته رو نه خطو نه په مصر باندې وچت او په مدینه کې ناس دغه سي لکه په منبر باندې او فوج یې لګلې دی لري او علاقې ته جهاد لا لري چې ته د میاشتو په مزل لري او د مدینې نه आवाज ورکړي خپل جرنیل لا یا ساریه الجبل الجبل اے ساریه غر ته متوجه شي غر نه ویریږه جمعات کې خلق وی عمر جو دماغ کار پرې خو کمزوري دی بوډا دی ساریه خو د میاشتې په مزل لري دی دې نه وزن ورکړي چا وینه څه چل پکشتا چې هغه لخر واپس راغی حضرت ساریه راغی رو رسید خلکو ته تاسو کو جمعې پرست پلان کې ټیم کې سم مسله خو درته نه و پیخه وکنه څه به موږ دشمن سره په جنگ دشمن مخ کې موږ ورپسې وې دې کې مې आवाज ووري چې اے ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه وې چې مې وورید ما والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا د عمر आवाज دی چې مې غر ته وکتل دشمن شاته را پسې بنور را روان دی هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړو که د عمر اواز نه وی اورېدلې هغه لښکر خو موږ خیال نو په غر موږ به برباد کړو ناس په مدینه کې د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسئ هغه ته رسېږي خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین نن خواهش موږ خدای کړی دی خفه کېږي افرأیت من اتبع الهه هو قارون زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه څه خبرې پاتې دي انشاءالله درته به وکړم بله جمعه به درته وکړم خو نن زموږ ټول خواهشات مخکې دي دین وروسته دي مانځه وخت دي او ستا تجارت رواني ستا دوکان خرابېږي ستا بخور خرابېږي رښتیا ووایه مونځ له دې که خپل کار کوې خپل کار نو خدای وروسته شو خدای وروسته نه شو بانګ ویل ته کې ته خپل لګې په موبایل خبرې کې دلته وی الله اکبر دا الله عظمت بیانېږي ته وی هلو دا خواهش نه شو هلته تکبیر تحریمه ده پیغمبر وی را لاندې کا ته په موبایل هلته چا سره خبرې کې دا خواهش مخکې نه شو خدای وروسته نه شو حرام کوما ډاکه کوما غلا مونږ کوو دوکې مونږ کوو 2 نمبر شیخ په 1 نمبر باندې خرڅوو هغه پایه مونږ نه خلاص نه دي په هغې کې اوبه اچې هغه مسالې مونږ نه خلاص دي نه دي ګډون پکې کوو دا خو ټول خواهش دپاره کوم دې خېټې دپاره دا خېټه هسې یو خبره کوم په اخره کې دا لاندې ده که بره ده الله لاندې پیدا کړې ده مونږ په سر سم کېنولې ده مونږ دون عزت ورکړی دی الله وی دا عزت مه ورکوه لاندې ده لاندې ده لاندې ده دې خېټه کې د لوی ګن پروت دی هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کېنولې ده ته چې داسې سر اوچتومه نو خدای نه ګورم خېټې ته ګورم ته چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم خدای ته وګوره خېټه څه شی دی ډوډۍ به خدای درکوي ښه به یې درکوي او ښې دله درکړله او دقه بنګله ده نه قسم په خدای پاتې ده دغه جایداد درنه د ما دی په خدای قسم یې پاتې دی دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي بینک کې به دې روپۍ پاتې او صرف کیشر به شماري د خدای بنده چې دا کم بچی در نه پاتې شو کومه بنګله در نه پاتې شوه کم مال در نه پاتې شو په حلال او ګټ په حرام یې مه ګټه ته څه کې په کوم طرف روان یې سبا اعلان دی مړ نن سبا خو مرګونه لاړل پخوا به هغه یو اتیاو ته رسېدلو 40-50 نه وړی داس دی چې اعلان به وایه لکه په بېګا خو یې مونږ سره مونځ کوو الله وکړه ای پرون یې مونږ سره مونځ کوو بس لا خبره ختمه شوه د حضرت انس رضی الله عنه یو ماشوم ورو پټینې راکوټې هغه سره بلبلو په هغې یې لوبې کولې بلبل مدینه شریفه کې ماشومان دا مرغۍ ساتي نو یو ځل حضور پاک هغه ته وفرمایل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا ټوک پوټې جملې وي یا ابا عمر ای د عمر خپلاره عربی کې د ابو عمر 2 معنی دي دا طالبان په پویګ عمر دا تصغیر د عمر دی او اب دا عربی جبه کې د خاون د صاحب په معنا مستعملیږي نو یو خدا چې ای د عمر پلاره دویم دا چې ای د لږ عمر خاونده دواړه معنی یې دي
ما فعل النغیر بلبل دې څه کوي. اوس دا پټې ټکې دې تاسو واورېد، لیکن زموږ علما د دې نه ډېرې مسلې راوباسي. یو مسله دې دا راوباسي چې یو مشر ماشوم سره خوشطبي کولی شي. دا د حضور پاک د انس د ورور سره خوشطبي وکړه، ماشومانو سره خوشطبیتي کولی شي. یو دې دا معلومه شو. دویم ته دا معلومه شوه چې په کلام کې دا په خبرو کې دا طالبان پې پوهېږي داسې الفاظ راوړل چې د هغې یو بل سره آخر قافیه ردیف په شعر کې وي او فاصله ورته وایي. دا داسې الفاظ راوړل چې هغه دا یو جمله د بل سره خشته ولګي. پښتو کې زه څه ووایم؟ یا ابا عمر، دې کې رې راله اخره کې یې ورې ما فعل النغیر اخر کې یې ورې، یعنی داسې یو خبره د خولې نه ایستل چې مزیداره وي، خشته وي، داسې الفاظ دا هم د ایستی شي. بل دې څه معلومه شوه؟ بل دا معلومه شو چې په مدینه شریفه کې ښکار ساتلی شي. بعضې حضرات وایي علما په مدینه کې نه بوټی پرې کوي نه به ښکار ساتي. دته وایي ابو عمیره بلبل دې څه که؟ نو ګوره بلبل خو یو ښکار دی، معلومیږي چې په مدینه شریفه کې یو سړی ښکار ساتلی شي. دویم ښکارم ساتلی شي، هلکه ښکار مارغه ساتلی شم کنی شم ساتلی او ساتلی شي. د دې ماشوم مارغه ساته او پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه ویل چې هلکه دا مارغان ولې ساتې؟ نه مارغه ساتلی شي. خو یو خبره په مارغانو کې واورئ، یو داسې مارغه ساتلی، داسې چې هغه مارغه سره خلک ظلم کوي، زیاتې ورسره کوي، دا بیا ګناه ده. او یو داسې قسم مارغانی په دې مرغو کې شته چې هغه دې پرېښودل د پیشوګانې خوري، هغه که د فصل کې پرېښودل دا نور حیوانات یې خوري. اوس داسې مارغان که یو سړی وله غټه پنجره جوړه کړي چې تکلیف ورته نه خوراک وله ورکوي، بلکل ساتلی شي. یا کمترې ساتلې، کمترې خو څوک پې زور نه کوي، کمتره پاسي وګرځي واپس هغه خپل ځای له راشي، دا خیر دې پروا نشته. خو زما وروڼو یو خبره په ښکار کې شته. ګورئ نبی علیه السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي. ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار نه ځم، دا ښکار به کله کوم. هلته ښکار دی او دلته لمانځه وخت شو، اوهو که دا لمونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي، راشه ورپسې ځه، ګرځي ورپسې ډزې مې پې کوي په جالونه م. ښه دا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي. او هلته د لمانځه وخت دی، ذکر فکر د الله یاد منځ دې نه غفلت پیدا کوي. خو دونه معلومه شوه که یو سړی په دې ښکار ظلم نه کوي، زیاتې پې نه کوي، خوراک اوبه وله پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي. دې حدیث نه دا معلومه شوه. بل دې څه معلومه شوه؟ بل دا چې یو ماشوم دې لا واده هم نه دی کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره. زمونږ دا طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي. حضور پاک وایي یا ابا عمر، ای د عمر پلاره. څه مطلب؟ چې خدای دې دله زوی درکړي، ښځه به درکړي، ځواني دې درکړي، زوی دې درکړي، د هغه به عمري او زه درته اوس نه د عمر پلار وایم. نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کنیه وایي، دې ښودی شي. بل دې څه معلومه شوه؟ د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده او مقصې وشوه، هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو، ماشوموالي کې وفات شو. داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې د طالبانو یو درې خبرې نور هم دي خو په هغې تاسو نه رسئ. دا زما وروڼو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه، الفاظ به لږ و، مقصد به پکې ډېر زیات. نو دی یو حدیث اوس فرمایلی چې دی درته ویم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. وی هغې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع کړي. ما جئت به قرآن سنت، ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن و سنت چې دا خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان، او که دا خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل دا د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته ښکلي صادر نه دی بار ووتل. او زما وروڼو د دې مختلف قسمونه دي.
نن مونږ څه چل شروع کړی دی؟ نن ټول د خواهشاتو جنگ. نن شریعت یو طرف ته کړی دی، مونږ خواهش مو مخکې کړی دی. شریعت دی خوا، خواهش مخکې. خواهش د خېټ هم دی، د ډوډۍ. خواهش د مکان هم دی چې ځان له ښه بلډینګ جوړ کړم. خواهش د موټر هم دی چې ځان له ښه موټر، هغې نه ښه موټر، هغې نه ښه والم. د ټولو بچو مې دي وي، د ټولو زمانو، د ټولو رونو، د ټولو ریرونه دي وي. دا هم یو خواهش دی. دا هم خواهش دی، د ښځو خواهش. مختلف د خواهشاتو یو فهرست زموږ په دې سترګو کې پروت دی. دین مو یو طرف ته کړی دی، خواهش بل طرف ته کړی دی. دې ته خواهش پرستی وایي. نن دنیا په دې لګیا ده. نن سهار نه پلار ماشومان پاسوي، مونځ ورته نه ښایي، ذکر ورته نه ښایي، د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښایي، مونځ ورته نه ښایي، خدای ورته نه ښایي، عقیده ورته نه ښایي، اخلاق ورته نه ښایي. بس اله شابه بچې سکول ناوخته دی، اله ګاډی را روان دی، بچې شابه سکول ناوخته دی، اله ماشوم پوزه بیګي جاړي، نه نه شابه بچې شابه شابه جامې ورته واچي، پتلون ورته ورواچي، او بیا موټر کې کېنې بوځي چې چا وس رسي، یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي، ترانسپورټ فیس، او هغه سکول ته روانې ځي. او مازدیګر چې بیا راشي، بچې پاړې دې روا، بچې سکول کې درته څوخول، ټیوشن ولا نیسا. دا تپوس نه کوي بچې ماسپښین مونځ، مازدیګر مونځ، ماښام مونځ، ماسخوتن مونځ. الله تام مخکول پکار دی که نه دی؟ الله یې ټول بچې مونږ په دغې لین ورچولې دي چې پیسه وګټه. بچې ګورې چې خر د خرک کمی نو څه شی دی؟ غوږ یې د پرېکولو دی. دا ورته مونږ مخکې متل خولی دی. تر زوی ته دی وګوره که نه څنګه منګله جوړه کړې ده. هغه ماما زوی ته دی وګوره که نه، هغه ګاونډي ته دی وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده او څنګه موټر دی. هله بچې تکړه شه ګورې، خر د خره کمې غوږ یې د پرېکولو دی، تکړه شه. هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم، د چا جیب ووام، غلا وکړم، سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم، رشوت والم، دکانداریم ګډون وکړم، دوکه وکړم، ګاک ووم، خو چې څوک حلال کړم، پیسه پیدا کړم، خو چې هغه تربور نه یو 2 ګزه اوچته بنګله جوړه کړم، د هغه نه غټ اعلی مزېدار موټر والم. د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپیني، دا دماغ پاکي، دا ولې موږ دغې نه ډک کړي. د دغه سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی. ډز پلان کې مړ شو، جنازه لاړه، بنګله پاتې شو. خواهش پرستی شروع ده، سیستم نشته. فیسبوک دی او د ښځو تصویرونه دي، موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي، موبایل دی او فلمونه دي، موبایل دی او الله خفه کول دی. الله الله الله. موبایل دی او د خدای سره مقابله ده، موبایل دی او د رب سره مقابله ده. موبایل دی په دې سترګو چې مال الله را کړي دي، په هغې د الله سره مقابله ده. په دغه غوږونو چې مال الله را کړي، زه الله سره دشمني کوم په موبایل. فیسبوک دی او موبایل دی. نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی، افرأیت من اتخذ الهه هوا. اهو الله وایي څه وایي؟ وایي د خلکو خواهش خدای کړی دی. خواهش یې څه شی جوړ کړی دی؟ خدای جوړ کړی. خواهش لاندې کا، ګوره چې الله څه کوي. لاندې کا خواهش، پیغمبر مخکې کا خواهش، لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا. ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شو، راشه ما په دې مخ لاړې وتو کا. په تا عزت خدای در نه که، راشه زما په دې مخ لاړې وتو کا. دا خو مونږ ته ښکاره دي، ښکاره. مثال به درکړم، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه. هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناستو، زید ښکلی اسامه د رنګه تورو، زید محبوب و محبوب. پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی، که نن موږ خپلو نوکرانو سره، خپلو همسایګانو سره، او خپل ما تحت ملازمینو سره، او خپلو چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړو، قسم په خدای دنیا کې به جنتي. د غلام بچی د رنګ نم تور دی، په دا پتون ورسره ناست دی، پوزه یې اوبېده. رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نه اوچت دی، راځي او د دې اسامه پوزه پې پاکوي. عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم.
وینا عائشې دا به زه پاکوم احبه فإني احبه د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. په دا پتون به کښېنو د مریض وې پوزه ورته پاکوي څوک عقاید و جهاد د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو بادشاه شو نو تنخوا به مجاهدینو له ورکوله فوجي جرنیلانو فوجي مجاهدین هغې له به تنخوا ورکوله. نو زوی د عبدالله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخوا کمه راکې اسامه له ډېره ورکې ولې دې مانه کم جهاد ته مخکې تللی دی دې مانه کم میدان ته مخکې تللی دی ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی د مانه کم میدان ګټلی دی خو چې کم دی د دې زه ځم کم میدان دی چې د رستو یم دې مخکې دی دله ولې تنخوا زیاته ورکې ما له کمه راکې. عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا یې دا د رسول الله مبارک ښکلا د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه وبه کې داسې د خواهش پرستی زمانه کې به وکړې داسې نه نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کومې نوکر دی چپړاسي د تشه خوروارو مخکې ښه به خوره ډکېږه. او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی څادرونه وله رالل څادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې نو چا ورته وې وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نه سوی ده ام کلثوم بنت علي د علي لور دا هغې له ورکه. دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وایي وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې عمر مې زیات دی دا کشره ده خو یو ارمان مې دې پړه کې چې که دا جیلی ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي. خلک به وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم نوسی دی د حضور پاک هم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي پلار د طرف نه او مور طرف نه به نسب به یو شي. ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ رضی مور پلار رضی نو که عمر کې فرق نه وي نو پروا نشته. علي صاحب ورته وایي وی امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتې شي مخ ته خو د خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخ ته ورله کتې شي او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه. نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم درلیږمې نو ته وګوره که دې خوښه شوه نو زما هم دا خواهش دی چې تا لې په نکاح کړم. هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ای بچې دا څادر امیر المؤمنین له 100 عمر له وی بابا مې را کړې دا دې خوښ دی که نه دې خوښ دې څادر یوړه امیر المؤمنین دا څادر مې بابا را کړی دی وګوره خوښ دی که دې نه دی خوښ. نو عمر کې ډېره حیا وه هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی حیا د وجې نه نو خپو ته یې وله کته چې ودرېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو خپو ته به وګورو جینۍ پې پوه شوه ورته وی امیر المؤمنین وی زما څادر دې پرېښو زه خو څادر مې درته راوړی دی هغې ته نه ګورې زما خپو ته نه ګورې قسم دی که امیر المؤمنین نه وی چې دا سترګې مې در نستې وي هغې کې هم ډېره حیا وه که نه د بیبي فاطمې لور ده د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده رسول الله مبارک ودې فاطمې میاشت ختلې ده دی ونه کتل سر یې ښکته فاطمې تا ته وایم میاشت ختلې ده دی بیا سر ښکته بچې میاشت وی بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم ولې بچې وی دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي راشه د څوارلسمې سره مسلمانانو ته راشه د ټقارو کېړو ته راشه بربنډو خپو ته راشه بربند ګریوان ته
راشه بربند سر ته لیچو ته هغه جینکې نن فخر کوي، نن په برقع زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي، نن په حیا زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي. او دې کې زما د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمې د نظر یو ځای کې شریعت کې هېڅ منع نشته، سړی هم دیوال ته ګوري ښځه هم ګوري، هېڅ ممانعت نشته، لیکن دا د هغې حیا چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته، لیکن دا د هغې حیا وه. او چې کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړه چې زه مړه شم او زما جنازه وړی یو خو د شپې زما جنازه وړی دروازې به نه وړی، او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانو دا مخکې راځي حبشو کې دا رواج دلته نو وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني. د رسول الله مبارک لور ناجینه کې اقه حیا پرته ده. زما رونو خدای دې زمونږ خویندو لونو له حیا ورکړي. دا هم خواهش پرستی ده چې نن جینۍ بربند سر خوښوي، دا هم خواهش پرستی ده چې نن جینۍ بربند مخ او بربند سټ خلکو ته ښیي، دا هم خواهش پرستی ده چې لیچې ښکاره کړي دي لاندې خپې ښکاره دي. ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکه د دوزخ په اورې ولې سوځې، الله خشته مخ درکه، الله ښکلې ډانچه درکړه، الله ایمان دله پړه کې واچو، الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې، دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو. ستا ولې پیرزو شي؟ دا وجود به په قبر کې په کوتکو والی کېږي. ولې ظلم کې؟ ولې خلکو له د زنا دعوت ورکې؟ ولې د الکانو سترګې ځان ته مخامخ کې؟ ولې په لاره په داسې انداز ځې چې سړي درته وګوري؟ دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګناه دې وګټله. څه کې په کوم طرف روانه؟ یو خو به خدای نه منې، یا به رسول نه منې، یا به خدای او رسول نه منې. او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري، الله اکبر. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ، د زلیخې کور ته، او زلیخه پې مینه شوه. بس لنډه پښتو کې به درته ویم د زلیخې خوښ شو، مینه شوه پې. لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل، دی چې به کله ته نظر به ښکته اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده او ښځه ده، خشته ده، حسنداره ده. او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر به ښکته دا کار وکړه دا کار وکړه، خو لږ ګډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې، ځان نه لرې نه پرېښودل. یوسف به ناست و سر به ښکته نه به کتل دی خپلې نیکې ته. یوسفه ما ته وګوره، داسې به وکتل زر به سر. ولې ما ته نه ګورې؟ څه چل شوی دی؟ لا پیغمبر نه دی، لا نبوت نشته، لا کتاب نشته، خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده، زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي، نه ګوري ورته، سترګې نه مخامخ کوي ورته. اخر کې زلیخې ورغی او جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته که ښه ډولې یې که هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالی د جینکو خوښه مي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي. ځان یې ښه ډولې کړ. په محل کې دننه یو کوټه ده، په څو دروازو بنده کوټه ده، هغه یې ځان پسې بندې کړې. وغلقت الابواب وقالت هیت لک. قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی، غلقت الابواب، ټولې دروازې بندې کړې، جرندې ورته واچولې. زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابیانې ځان سره کړلې. یوسف ته وایي راځه، دې را دننه کوه، نوکرانو ته وایي دروازې بندې کړې، چابیانې ماله راکړې. په خپله اخري دروازه بنده کړه، بله بنده کړه، بله بنده کړه. یوسف ته وایي دلته راشي. حضرت یوسف ته څه وایي؟
قالت هيت لك راځه ځان او لاول ته یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي ګوره دا هغه جعل دی وی او ښکلې دي خو لومبې به دا سترګې پټېږي مخ دې ښکلې ډېر نه دی په قبر کې به ټولو نه مخکې دا خبرې کېږي لاسونه دې ډېر خشته نه دي په ټولو نه مخکې به دا چیپړېږي دا به ختم شي یوسف ما ته وګوره نه ګوري یوسف ما راغوښتې سلی نن خبرې نه نن به ما سره ګناه به کوې ما ته وګوره زه څومره خشته یم زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ کړه معاذ الله د الله په ذات دنه امن غواړم ما مفرد دې وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انساني یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دې نه څوک نشي خلاص د خواهش د انسان چې اوبراو شي د حیوان شو دی وخت کې انسانیت ختم شو حیوان شو دلته دی په ځان نه دی اوس دی وخت کې دی په خپل قابو کې نه دی دی وخت کې